اوس د اواز ملکند پښتو ادبي ټولنې فعال غړي فضل الرحمن عاجز صاحب ته خاص کوم چې هغې خپل کلام وړاندې کړي. فضل الرحمن عاجز صاحب. ډېره مننه کوم د مشرانو چې راله یو بل سره ملاقات وشو هم لیدل ډېر خوشحاله شو. الله دې هر کله راولي. او یو مات ګوډ غزل به ووایم چې د ظلم انتها کوي دا بعضې خلک، د ظلم انتها کوي دا بعضې خلک، خصمه ناروا کوي دا بعضې خلک. ډېره مننه. هم عقل هم ضمیر ورته حیران شي چې دا څه دي، هم عقل هم ضمیر ورته حیران شي چې دا څه دي، کارونه څه ناشنا کوي دا بعضې خلک. او ډېره مننه چې کله د ملي اتل بابا قصه شروع کم، چې کله د ملي اتل بابا قصه شروع کم، په ما پورې خندا کوي دا بعضې خلک. ډېره مننه. او دا بعضې خلک په خیرو کې دعا وکي، دا بعضې خلک په دعا کې خیري وکي، خیرو کې هم دوا کوي دا بعضې خلک. او د ځان سره د ژوند په خوږو نور خلک ماړه کی، د ځان سره د ژوند په خوږو نور خلک ماړه کی، سپوږمۍ غوندې رڼا کوي دا بعضې خلک. او بس تحریم نه لرم دغه نه بس. او دا بعضې خلک پرې بې حده خفه کېږي، دا بعضې خلک پرې بې حده خفه کېږي چې ما سره وفا کوي دا بعضې خلک. او سړی باندې اثر کوي سبل شانتي عجزه، سړی باندې اثر کوي سبل شانتي عجزه، له درده چې جړا کوي دا بعضې خلک. ډېره مننه.